امکان دی د افغانستان او پاکستان استازي د ازبکستان په پلازمینا تاشکند کې د ترمیز ډایلاګ د دویمې غونډې په څنډه کې غیر رسمي لیدنې وکړې. تاشکند کې د ورځنۍ غونډه د جون له 4 تر 6 نیټې پورې د ازبکستان د ولسمشر تر نظارت لاندې د منځني ختیځ د منځني او جنوبي ایشیا ترمنځ د نښلولو تر سرلیک لاندې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سفارتي اړیکو د سړېدو له امله د دواړو لورو د استازو هر ډول غیر رسمي ملاقات ته د پام وړ اهمیت ورکول کیږي، ځکه دا ډول ناستې د نظرونو د تبادلې او د اړیکو د ښه کېدو لپاره یوه موقع برابروي. د غونډې په ایجنډا کې د سیاسي ډایلاګ پراخول، اقتصادي انښلول، د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د ګډو هڅو همغږي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي او بشري اړیکو ژورتیا شامل دي. سړي مشه زه رحمان بودرایم دا سپړنه ده لمخه دې چې په دې موضوع د ملمنو سره بحث وکړه. لومړی د همکار روح الله منیازي رپورټ. ازبکستان د ترمنځ دویمه ناسته. ازبکستان کې د طالبانو په ګډون دلته د یو شمېر مرکزي او سویلي اسیا هیوادونو استازي جرګه شوي دي. د ناسته کې د نړیوالو او سیمهییزو سازمانونو سیاسي او اقتصادي کړیو او څیړنیزو مرکزونو څخه سبان 150 استازي ګډون لري. د سیمې امنیتي مسایل د سویلي او منځنۍ اسیا د نښلولو لپاره له طالبانو سره د تعامل د لارو چارو پراختیا د دې ناستې مهم موضوعات ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي چې د ناسته کې په انلاین ډول ګډون کړی و وویل چې افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د ځانګړي رول لوبولو وړتیا لري. د ټینګار کړی چې د افغانستان د ځانګړي ستراتیژیک موقعیت له امله د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د یوه ارتباطي پول په توګه د ځانګړي رول لوبونې غوره ظرفیت لري. د یو شمېر سرچینو په اساس ټاکل شوي د دې ناستې په څنډه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ هم غیر رسمي لیدنې وشي. پاکستان ادعا کوي چې د دوی وسلوال مخالفین افغانستان کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځایه د اسلام آباد خلاف کړنې کوي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. چې د دنیا له حالاتو باید باخبره یاست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ټینګار کوي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. تر څو ذهني تیاری ورته ولري. زموږ خارجي سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنګ اخته ده، یو له بل سره مخالف. موږ د یوه د مخالفت لپاره د یوه د خوشحالۍ لپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. د ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو. که څوک نه راسره غواړي هغه دې وکړي. د ترمنځ ډایلاګ د ناستو لړۍ دویمه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان له سخت اقتصادي حالت سره مخ دی. طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټوله سوداګري په ټپه ولاړه ده او نړیوالې مرستې تر بل هر وخت کمې شوي دي. خو وبکتل شي چې دې ته ورته ناستې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي. روح الله منیازي، لندن. یو ور بیا سړي مشه راځي چې د ملمنو سره بحث شروع کوم. سره ملګری کېږي د افغانستان د سرحدونو قبایلي چارو پخوانی وزیر جناب محب الله سمیم. سمیم صاحب سړي مشه. مننه کور ودان. سمیم صاحب افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسني جنجال کې د خبرو اترو کوششونه په اورمچي کې په اپریل میاشت کې شوي وو، بیا په اسلام آباد کې چنایي چارواکي ناسو، اوس په ازبکستان کې چې کوم په تاشکند کې د ترمیز ډایلاګ دی، که څه هم دا په دې موضوع نه دی خو افغان او پاکستاني چارواکي پکې په ممکن توګه یو بل سره ویني. تاسو فکر کوئ اوسنۍ وضع کې د ملاقاتونو کېدو امکانات شته دی چې دا تاوتریخوالی یا ډیپلوماټیکي تعلق چې سوړ شوی دی بیا راتودېدی شي، ژوندی کېدی شي، دې ضرورت به نه داسې کېدی شي؟ مننه بن رئیس صاحب، سلامونه تاسو ته ټول لیدونکو ته.
د ما په اند خو ملاقاتونه خو طبعا ممکن دي او ممکن دغه دواړه پلاوي هلته سره وویني، خو مهمه موضوع دا ده چې پاکستانی لوری یا د پاکستان حکومت تعهد غواړي د افغانستان له اوسني حکومت یا حاکمیت نه چې د دوی مخالفین باید له افغانستان نه و پاکستان ته ورنسي در حال سي دا د پاکستان خپل ستونزه ده، د پاکستان خپل مشکل ده، ټي ټي پی په داخل د پاکستان کې ده او دوی ټول په افغانانو چې د افغانستان په حکومت چې یعنی دا ستونزه ساده نه ده، سطحي نه ده چې په دغه سپلاو ترمنځ حل سي. اما زمينه سازي کولای شي د خبرو لپاره، د ډیالوګ لپاره، د تفاهم لپاره دا تر یو حد یعنی امکان برابرولای شي. او تاسو دا ټکي چې وویلو سمیم صاحب چې پاکستان خپل کورنۍ ستونزه ده په ممکنه زوګ هم داسې وي، خو پاکستان خدا سي وایي چې په افغانستان کې ټي ټي پی پټه ده، بي ال اي پټه له هغه ځای د پاکستان خاوره کارول کیږي او د پاکستان د دې داوی نه خو په افغانستان کې د وسلوالو د موجودګۍ داوا چې دا نور نړیوال هم منی لکه مثال په توګه ملګرو ملتونو پر رپورټ کې ویلي دي. نو آیا افغانستان دا وخت کوم داسې مشکل نه جوړوي؟ تاسو فکر کوئ کوم چمګاوند هیوادونو لپاره حالت کې د خطر کم فکرمندي نه ویني؟ زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی د په داسې حد په افغانستان کې حضور ولري چې هغه له افغانستان نه پاکستان چیلنج کې او یا له افغانستان او پاکستان ته خطر جوړ کی، ځکه طالبان یا د طالبانو حکومت اوس په دې پوهېدلی ده او په دې پوهېږي چې هر نوع تاوتریخوالی چې له افغانستان منشأ اخلي یا د سیمې هیوادونه تهدیدوي یا د نړۍ هیوادونه تهدیدوي، دا خپل د افغانستان او د طالبانو د حاکمیت په زیان ده. ځکه تاسو به نن د ښاغلي متقي خبرې اورېدلې چې هغوی له سیمې سره، له جهان سره، له نړۍ سره متوازن سیاست کوي او هغه مشکلات چې شاته پرېښي طالبانو په تیرو دریو لسیزو کې بیا هغو مشکلاتو ته نه ورګرځي، نو دوی هڅه کوي چې داسې ثبوت په افغانستان کې پیدا نه شي هغه د بل چا لپاره خطر وي او د بل چا لپاره ضرر وي. تاسو فکر کوئ چې خطر نه دی، خو د متقي خبرې تاسو په کوم بنیاد متوازنه غنئ؟ توازن پکې وینئ، کم ته چې ډیپلوماټیک بیلانس وایي معنا هغه ما هم خبرې واورېدې چې موږ د یو چا د خوشالولو په خاطر بل څوک نشو خپه کولی او د یو کس د خپه کولو په خاطر بل څوک نشو خوشالولی، څوک به خوشاله وي څوک به خپه وي. آیا دا توازن دی چې هندوستان ته خوشاله دی او پاکستان ته ناراضه دی؟ پاکستان ناراضه که اصلا داسې د افغانستان خو دا حق لري چې له هر چا سره د خپلو ګټو په اساس باندې توافقات ولري، مناسبات ولري، ډیپلوماسي ولري او خپل منافع خوندي کړي. دا د افغانانو حق ده او د هر حکومت حق ده، په جهان کې د ټولو حکومتونو حق ده. او په دې اوس وخت کې چې افغانستان په ښه وضعیت کې نه ده، په اقتصادي لحاظ یعنی په بد حالت کې ده، طالبانو ته لازم او ضرور و چې له هندوستان سره اړیکې ښې کړې وای ترڅو د صحت په برخه کې او په نورو برخو کې له هندوستان سره یعنی هغه څه ترسره کړي چې د افغانانو لپاره په خیر وي او له دغه بد وضعیت نه افغانان راووځي. دا چې پاکستان هم وضعیت دومره ترنګلی کړی وي او دومره مشکلات ایجاد کړي وي، لارې هم بندې وي، ستونزې هم وي او ورځ تر بلې تهدیدونه هم وي، حتی مخکې څو میاشتو کې اوضاع دومره ترنګلې سوه چې خطر د دې احساسېدو سي په یو ناورین باندې بدله سي یا د دواړو هیوادونو اړیکې دومره خرابې سي. نو لازمه و چې دوی باید له هند سره د افغانستان د منافعو لپاره، د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره مناسبات ښه کړي وای او دا مناسبات ښه.
ها سمه ده. اوس راځو دا خو هغه خبرې چې موږ پکې لږ په سر کې وضاحت واغسته. تاسو سمیم څه فکر کوئ چې څنګه تاسو خبر نه ځه اساسوم چې د پاکستان سره اړیکې ترنګلې دي یا توازن توله چې د کګه ده او د غیلت مهم وایلو سمول پکار دي د توله د طاقت په ترمیز د شروعات کې دي شي د پاکستان سره اړیکې د ترنګلتیا په ځای باندې بیلانس یا نارمل کې دل پکار دي تاسو فکر کوئ. بالکل ضرور ده باید له ټولې سیمې سره له ټولې نړۍ سره اړیکې وي که یعنی د هر حکومت وظیفه ده مسؤلیت ده چې د خپل خلکو لپاره د خپل ولس لپاره د خپل ملت لپاره رفاه او سہولتونه رامنځته کړي. له پاکستان سره خراب اړیکې له پاکستان سره ستونزه یا په سیمه کې له نورو هیوادونو سره ستونزه دا د افغانستان خلکو ته ضرر رسیږي. دا اوس چې د پاکستان لارې باندې دي یعنی او خواته او د خواته دواړه ولسونه په مشکل کې دي. کدا بیا په جګړه باندې اوړي خو جګړه هم د ولسونو لپاره په ضرر باندې تمامېږي. نو دا لازمي ده او ضروری ده چې له پاکستان سره اړیکې سمې سي خو د داسې اړیکې چې د دواړو طرفو احترام په پام کې نیول شوی. داسې نه چې پاکستان داسې فکر کوي چې زنو دلته هر څه یم هر څه چې ما کول یا هر څه چې ما غوښتل هغه د طالب را سره ومني. نه هغه ډیپلوماټیک احترام هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې په نړیواله کچه باندې مناسب ده هغه سي اړیکې وساتل هغه څه کېدل پکار دي دواړو طرفو ګډ خوندي سي. تاسو د لارې ذکر دوه درې ځله وکړو چې لارې بندې دي. په لارو کې غلام خان دی چمن دی تورخم دی او د زرګونو لکونو په شمېره کې خلک تلل راتلل او دا مشکل موږ بیا په دې رسنیو کې بیانوو. خو یو لږ دلته د پاکستان په دریځ باندې د ځینې خلکو شک پیدا کېږي چې دا ټولې لارې بندې دي نو بیا هغه کومې لارې دي چې آزاد دي چې طالبان په پاکستان ته ورتېرېږي. دا تاسو خو د سرحداتو وزیر وای داسې کوم چانس تاسو وینئ داسې کوم نیمګړتیا وینئ په دا ډیورنډ کرښه باندې 300 کیلومتر کرښه باندې چې هغه د دې باوجود چې بند ده ازغن تار په دی ساري کېږي خو بیا هم ترهګر یا وسلوال کولی شي چې یو هیواد نه بل ته دننه لاړ شي. داسې کوم نیمګړتیا په دې تاسو محسوس کړی و کله پخوا یا د پاکستان دا دریځ تاسو څنګه ارزوئ چې هغه لارې بندې دي خو ترهګر رانوځي؟ هغه تکتیکونه چې خو د پاکستان نظامیانو کارول دا سہولتونه ول په وخت کې چې د خواته وسلوال کسان راوړي د افغانستان په لور او دلته جګړه وکړي. اما په اوسنی وخت کې هغه امنیتي پوسټي چې د ډیورنډ کرښې اخواته د پاکستان پوځ یا حکومت ایجاد کړی دي یا هغه څار چې موجود ده یا دغه ټکنالوژي چې په دغه نن عصر کې دوی ځنې استفاده کوي یعنی د وسلوالو کسانو اول موجودیت په افغانستان کې زنه منم او بیا یې اخواته ورتګ خو بیخي ممکن نه ده چې دا څنګه ټکنالوژي ده دا څنګه امکانات دي دا څنګه پوسټي دي دا څنګه سیمه خاردار ده چې هر ورځ اخواته مثلا وسلوال کسان ور اوړي او دوی تهدیدوي. پاکستانیانو خلو بس د کړی ده یعنی د پاکستان حکومت می هدف ته خچالیز د کړی ده د دې لپاره چې خپل خلکو ته یا خپل ملت ته ځان یو څه په اصطلاح وخی سمخ له هغه ځای تهدیدي وو یا د جګړه له هغه جې د ځکه نه مهار کیږي چې بل ځای راځي. دا خبرې دي دا شیان وای دي د لپاره چې دوی خپل مخ سپین کی خپل مخ پریمنځي. نه وای نه سمیم سے وای نه وبخای او سمیم سے وای دی وای نه داسې یعنی په افغانستان ناراضي دا خو یو بل دریځ دی خو حقیقت کې هم دا چې پاکستان کې خو یوازې د مې په میاشت کې د پاکستان د چې کوم د ریجنل سټډیز یا د سیمایي مطالعاتو مرکز رپورټ ته یوازې په تیر میاشت کې د مې په میاشت کې 128 حمله شوې دي شپږ پکې ځان مرګي وو او یو نه زیات پکې ولسی وګړي وجل شوې دي شپږ و پکې د امن کمیټې غړي وجل شوې دي آتش پته پکې امنیتي ځواکونه وجل شوې دي په دې کې غټو حملو کې ځنی مذهبي مشرانو وجل شوې دي پرېلګاړو حمله شوې دي. نو په پاکستان کې حمله خو روانې دي سمیم سبيري د ترهګری خوشته ده دا حقیقت ده. دا واقعیت ته لدې چې ستګ څوک نسی پټولای خو دا خو په داخل د پاکستان کې دي یعنی د حقوق کسانو چې دغه بریدونه کوي خلک وژني ځایونه یې هم حالت دي
امکانات هم هلته ورته تهیه کیږي او کوم بریدونه چې کوي د پاکستان له امکاناتو چې کوي یعنی داسې نه د افغانان په خپل دونه شي نه لري چې هغه خپل دفاع پیو کی ارڅ چې دی هلته په خپل په پاکستان کې دی دا کله نورو هیوادو یا بل ځای چې تمویلېږي هغه د افغانانو مسؤلیت نه ده او نه د افغانان دی غوي ذمہوار دي او زه په صراحت سره درته وایم چې طالبان په دغه مشکل پیږي درک لري چې هر ستونزه کله افغانستان بیرون سرایت کوي د طالبانو او د افغانانو په ضرر ده او زه فکر نه کوم چې طالبان و دغه سکلونو ته اجازه ورکړي. ستاسو ضرور شکریا ادا کوم محترم سمیم صاحب چې دا سیم په خبرونه کې زموږ خاصمنه موږ سره ملګری شوي بیا به هم د سره تماس نشو ډیره مننه چې موږ ته مخرا کړو ډیره مننه دا د افغانستان د سرحدونو د قبایلی چارو په خوانی وزیر هغه محب الله سمیم اوس راځو خپل نورو ملمنو ته زمونږ ملمانه په دې خبرونه کې زموږ په خواص باندې موږ سره ملګری کیږي د چارو شنونکو خبريال طاهر خان او د چارو شنونکو خبريال سمي سبزه دا دواړو محترم ملمنو ته پروګرام کې په خراله و ډیر تشکر تاسو ترخه صاحب تاسو نه پوښتنه کوم تاسو نن په ترمذ کې چې کومه دورځنه غونډه کیږي د شوکت صاحب په سرپرستی کې د ازبکستان چې کوم مشر دی په دې کې پاکستانی او افغان پلاوی هم ګډون کوي د تجارت په موضوع باندې او تاسو پکې یو هلمندي یو اشاره ورکړو چې ممکنه توګه باندې د اپورچونټي یا د موقع چې دا د دې استفاده وکړي شو پسند کې د افغان او پاکستانی چارواکو یو ملاقات وشي تر اوسه پورې کوم معلومات به ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بهرنی چارو د نماینده ذاکر جلالی او د پاکستان د سټریټیجیک مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر امینه خان ترمنځ د ملاقات امکان شته یا شوه دی یا څه خبرونه دي. سلام تاسو ته یوسفزي صاحب تاسو قدرمنو کتونکو ته زما معلومات دي چې دا ملاقات شوه دی او هم نن شپه شوه دی او ډېر جزئیات خو نشته خو دومره فقط ما اوریدلی چې دا ناسته چې وا دا خوا یعنی مثبت وا او ګټوري خبرې شوې دي او تاسو د ذاکر جلالی نوم واخیسته دا په خارجه وزارت کې د طالبانو یو سینیئر چارواکي دي د سره داغي یو بل ارمان اونچ ګل په نامه باندې یو بل چارواکي هم په دې غونډه کې شرکت کوي هغه هم دغلته موجود وو او د پاکستان تاسو امینه خان واخسته دا چې کوم په اسلام آباد کې دا ستراتیژیک مطالعات مرکز دی دا غي د افغانستان او د افریقا د څنګه مشره ده د مومن ضلع ده دا واغې کې غونډه کې او بیا د دغه د کوم انسټیټیوټ ما یاد کړ د آی اس اس آی په اسلام آباد کې وي چې دا د بهرنو چارو د وزارت د لاندې کار کوي او له حاصل او دا ویل شي دا یعنی حکومت سره تړاو لرونکي خلک دي د دې چې کومه مشر دی خالد محمود افغاني سفیرم دي دیم په دې غونډه کې موجود او د پاکستان په کابل کې په افغاني سفیر منصور خان هغه د غونډه کې ځکه چې هغه په لاهور کې دغه رنګ یو د سیریز مرکز هغه مشرکی هغه په دې غونډه کې شریکو دا غونډه بالکل زموږ د جدا شوې ده او وړاندیزونه یو بل سره شریک شوي دي او دغه وړاندیزونه معنی دا چې څنګه دا اوسنۍ حالت چې دی پاکستان د دین راوستل شي او نارمل طرف ته یو حرکت وکړي شي سره لدی چې دا دومره آسان نه د خو چې کړه د حکومتونو ترمنځ خبرې نه کیږي او سفارتي جمهور وي تګ را تګ نه وي نو بیا داسې غونډه زمانه نظر ځای چې غیر رسمي هم وي دا غي ګټوي او سناس هغه یعنی مثبت شان دي سمه ده او په دې بزو باسو کوم تاسو سره خدا ما چې کوم دې پروګرام نه مخکې تاسو د ټویټ نه رسټو په دې باندې بیا ځان په ولو کوشش شروع کوم نو دا خبر مې یو ځای کې دا ستر لاسه کړي و چې ذاکر جلالی د ډاکټر امینی سره د لیدو خواهشمن نه لیدل کېده
نو یعنی شخصي توګه باندې داسې د دې معنی دا چې د کابل نه تیار نو ورغلي د خبره لا د دې خو معنی دا جوړیږي نو آیا دا بیا کابل سره کانټیکټ کړی وي یا به اجازه ورکړي چې نه ته د امینه سره کینا یعنی امینه خو تاسو ول چې هغه د پاکستان نه به تیار دي او هغه یو سرکاري مشندري چې دغه په سرپرستۍ کې کار کوي نو دا ګوي د نه خبر نو کنه اوس کابل غواړي چې د اسلام آباد د چارواکو سره دا د ارومچی کې چې د اپریل په میاشت کې خبرې نیغ په نیغ خبرې بند شي وي هغه بیا پرانیزي ته ازبکستان دا خواهش وو چې د کانفرنس ته خاصم زکه تیر کارم دا کانفرنس شو پاکستانی پلاوی پکې موجودو د اوسنی کسانم پکې دوه کم از کم دوه نو د ازبکستان دا خواهش وو چې د ترمیز ډایلاګ ته دا خلک راځي نو داغي خواهش څنګه چې نور دوه هیوادونه چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان دی هغه غواړي چې د اعتمادي ختم شي او سنا کار روان شي ځکه ازبکستان یو خود د کانفرنس هغه بنیادی هغه هدف چې دی ډیر موضوعات دي خو د دې هغه بنیادی تیم چې دی او پروګرام چې دی هغه د چې جنوبي اسیا مرکزی اسیا د دې اتصال کنیکټیویټي دا یو بل سره یو ځای کول نو ازبکستان په افغانستان کې چې کوم دا 13 کال د ریلوی لاین د پټلې چې کوم دا معاهده وشو د پاکستان او ازبکستان او افغانستان نو هغه غواړي چې د دې ترمنځ دا ځکه چې د پاکستان او افغانستان د اوسنۍ حالت وي بیا خو هغه پروژه به ډېر زیات مشکل سره مخامخ وي د ازبکستان دا خواهش وو د ازبکستان خواهش وو چې دا غونډه وشي او زما خیال افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان چې کوم دا پلاوی تللی دی ګوره د حکومتونو د اجازه نه بغیر چارواکي یو بل سره نشي لیدلی دا او دا کله چې دا غونډه نه و دا غي وړاندې ازبکستان زما معلومات داري چې دواړو هیوادونو دا خواهش کړو او زما خیر دواړو سره منلیو نو ځکه دا غونډه شوه د نو د ټولو یعنی د کې سمدا یعنی د کې د ازبکستان په خواهش باندې کابل کې افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو د تیاری خود له غونډه وکړي سمي سبزه سپټمبر مهرباني ساسي نبزان پو کما کزدا ټپو داسو کوم ترخواست چې ماته سوول یعنی د یو معتبره سرچینه ده او د چې دا کم خبرونه ورکوي نو لازم ده چې د خبريالتوب هغه تمام لوازمات پر شي نو بیا خبر ورکوي نو ملاقات شوه ده منګه د خبره کرمنو نو که ملاقات شوه ده تاسو به زداو کوم چې څومره مهم یا غیر مهم دي تر څه حد پورې د دې اهمیت تاسو وینئ ډېر مننه تاسو ته لیدونکو ته او خان صاحب ته سلامونه ګوره دا کانفرنس د ترمز ډایلاګ په نوم باندې څنګه چې خان صاحب ویلي د دې هدف هم دا ده چې مرکزی اسیا او سویلي اسیا سره څنګه ونښلوي یا یو د پول کردار ادا کړي ظاهر خبره ده په دې کې پاکستان او افغانستان تر ټولو هغه مهم یعنی د مغز د دې کانفرنس د اهداف دي زه فکر کوم چې یعنی دا د عمومي کانفرنس ته دا د نه د چې اوازي د افغانستان او پاکستان چې کوم اړیکې دي دغه د پاره دی یو خاص پلیټ فارم باندې سره راټول شي یا خبري وکي او په دې پلاوی کې چې زه ګورم امینه خان رسمي یعنی د پاکستان د خارجه وزارت مامور نه ده یو ټینګ ته دغه سره کار کوي ظاهر خبره د پاکستان کې هر ټینګ یو ډول د حکومت تر سپورټ لاندې وي نو ذاکر جلالی خو بیا د خارجه وزارت دریم مقام مشر ده نو یو ډول د بیلنس نه برابرېږي یو طرف ته د وزارت خارجه رسمي مامور ده بل طرف ته غیر رسمي امینه خان ده او بل یو طرف ته میرمن ده بل طرف ته طالبانو یو کس ته چې هغه په خپل منځ کې یو حساسیت سره لري ځکه چې طالبان خو میرمنو په اړه باندې یو حساسیت لري او بیا چې هغه پښتنه وي خو بهر حال زه فکر کوم چې دغه کانفرنس اهمیت په خپل ځای ده خو زه ډیر داسې امید نه کوم چې په دغه کانفرنس کې د ډیرې حساسې موضوعګانې یا چې دا وخت د طالبانو او د پاکستان کوم اړیکې دي په هغه باندې ډیر په تفصیل سره بحث وشي ځکه چې دا کوچنی یو رسمي او بل داسې یو
د رئیس د سطحي مامورین دي دوی نشي کولای چې ډیر مسایل د ډیر پیچیده او مغلقه مسلې دي د افغانستان او پاکستان په حال پیغو باندې ډیر خبري وکړي خو بهر حال کپو کانفرنس ها په حاشیه کې بل سره سلام کلام شوی وي په دین علاوه زه فکر نه کوم چې د ډیر د ستراتیژیکو مسایلو باندې یا د دوه طرفه مسایلو باندې په جوړه ډول باندې خبرې کړې وي خو بهر حال یو ملاقات کېدل هم د دې معنا د چورورو دواړه طرفونه پاکستان او افغانستان اوس یو ډول دې ته راضي دي چې دا مکالمات باید پیل شي ها خو چونکې دې کې دواړو طرفونو او یو بل ته د دغه مذاکرات نه مخکې د جګړې یا یو بل بمباري په وخت کې دومره زیات یو بل ځپلي دي یو بل خلاف یا تقریرونه کړي دي او ماحول جوړ کړی دی چې اوس دواړه وو طرفونه که مذاکراتو نه راښکته کېږي نو نه پوهېږي چې څنګه د مذاکراتو میز ته راشي څنګه به یو دواړه بل ته طرفونه مخامخ ګوریاو غواړي او اوس خو سمې سبزی سب تاسو څنګه وویل وو ممکنه توګه تاسو تجزیه سموي خو زه پوښتنه به داسې وکړم چې پاکستان یو وخت کې سراسر انکار کوو د لاندې کچې نه ونیسه تر باندې کچې پورې مشران چې ټول نشمارم او ویل د مذاکرات او خبرو اترو وخت تیر دی او دا خلک چې دی نه مني خو په وروستیو کې دوه مختلف خبرونه د پاکستان نه راغلل نو ځکه دا غونډه چې دغه د پردې ماتولو شاید یو سلسله بیا آغاز وکي او هغه دوه بیانونه سو یو د پاکستان په ایکسپریس ټریبیون کې د پاکستانی استخباراتي سرچینو په حواله سره خبر راغی چې هیبت الله خونزاده صاحب ټي ټي پی د ویلي چې د پاکستان نه قملونه قلار شي او بیا خواجه آصف تر څه حد پورې هغه نه انکار ونه ک خو ورسره دا ول شي تر څو پورې عملی ګام نه وي اغستل شوی موږ یقین نکو مطلب دا یو اشاره و چې وو سره پیغام راغله دي نو پاکستان د خپل سخت دریز نه سر لا کم شوی خو ښکاری او شاید د خبرو خواهش لري او کچري امیر خان نه د پاکستان د حکومت برخه نو منصور خان خو هغه سړی دی چې هغه سفیر پخوانی دی خو وسم امپورټنت تاسو د پاکستان په حکومتي ډانچه پوهه زمانہ ډیر چې دا شخصیتونه تعلق هم لري کانټیکټ هم لري پیغامونه هم وړي او په خبرو اترو کې اخر موجود وي نو پاکستان د خواهش د اظهار نه خدا سي معلومیږي چې راتلونکو قدم کې کېدې شي لوی مشرانو ویني د دوړو د بل پیغامونه رسټو تاسو دې ته خوشبینی هم نه لرئ زه فکر کوم چې یو بل پروسس چین روان کړی دا هغه چین نفوذ هم لري اثر هم لري او ټو دی پوینټ یعنی طالبانو په مجموع کې طالبان هیڅ وخت کې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نمائندګي چا سره وګوري خو یو زو کسانو ته اجازه ورکړي د چې هغوی ولاړ شي پاکستاني طرف سره وګوري په چین کې غونډه وشوله اوس بیا د ارومچي غونډې نه وروسته دغې تداوم په راځي او زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان چې دا کوم خبرونه په ځین اخباراتو کې پیل کړي دا مغه ډول خبرونه دي چې د ټي ټي پی خو وخت کې به ویل چې ملا محمد عمر اخوان پتوا ور کړی چې د ټي ټي پی جهاد نه ده نو هغه به خپل طرف نه په ټي ټي پی باندې په اشاره چولو د پاره کولو دغه بس سند نه یا په 1300 چې کله طالبان حکومت نه وي جوړ شو چې طالبانو مشر هیبت الله خونزاده غیر رسمي ډول د پاکستان خلاف د طالبانو جهاد مقاومت ته یا جګړې ته جهاد نه وایي هغه زما په خیال دا قصداً په مطبوعاتو کې یو ډول تاسو داسې ویل غواړئ او یوسف زئی صاحب تاسو داسې ویل غواړئ چې ګویا هیبت الله خونزاده صاحب یا وسنی طالبان مشرتابه چې د هغه ټي ټي پی نه قلارول غواړي د پاکستان نه هم داسې به ساتل غواړي ته دې مطلب دا داسې ویل غواړئ زما خیال دا دی چې په الحال خو دې داسې موقف نیولای چې نه ورته وایي چې جګړه وکړي او نه ورته وایي چې جګړه مه کوئ او پاکستان خو همدا موقف وایي چې پاکستان قهر په دې ده چې تاسو خو یا د دې حمایت وکړئ یا انکار وکړئ خو پاکستان ډېر وجه نه ډېر ناقراره ده چې طالبانو پالیسیانې داسې دي چې هغه ډېر وخت په دغه مسایلو کې واضح نه وي دا په قطر کې چې مذاکرات کېدلو امریکې په طالبانو باندې ډېر فشار واچولو چې طالبان به هغه ګروپونو ته چې هغه تروریستي ډلې لکه القاعده ځای نه ورکوي خو طالبانو تر اخره پورې د القاعده لفظ په دې امریکایانو سره چې کوم اګریمنت کړی هغه کې وانه چولو نو طالبانو خپل یو موقف د خپل روایت خپل سنت هغه په دغه مسایلو کې نه دي خو بهر حال زما خیال دا دی چې پاکستان یو ډول وس په دې پوه شوی دا چې د فشار د لارې د بمبار د لارې نه هغه څه نه دي ترلاسه کړي هغه خواجه آصف ډېر سترې خبرې وکړي یا د پاکستان ځینې چارواکي د افغانستان د بربادي خبرې کوي خو زه فکر کوم چې اوس پاکستان دې ته راغلی دا خو
متاسفانه خپه ده چې د موقع نه په استفادې سره چې دواړه طرفونه د جګړې نه ستړي دي دوی باید یو پولیټیکل ډایلاګ اصل ټکی دا دی سر لیول باندې شروع کی او مخکې د دې نه چې حالات نور خراب سي یا ټي ټي پی کوم برید وکړي یا بل څه وشي نو بیا حالات بیرته هغه پخواني نهج ته رسیدلی شي نو پکار دا ده چې مذاکرات سمدستي په لوړه سطح پیل شي او دواړه طرفونه په دې باور دي چې څومره دوی سخت دریځ نسی هغوی نه بیا راښکته کېدل ورته مشکل وي ځکه چې دا یو ډول د دوه تربرونو ترمنځ خپل یو پالیسیانې دي چې هغه بیا راښکته کول ډېر مشکل کار وي او اصل ټکی هم دا دی څنګه تاسو ویل موقع نه استفاده او زه فکر کوم چې هم دا پکې هغه په دې اوسنۍ ټوله موضوع کې هم شاید دغه یو خبره کې دی شي چې دواړه طرفونه د دې نه استفاده وکړي دا د مثلا تاسو نه مخکې ما په پښتنه کې ذکر وکړ چې پاکستانی اخبارونو وایي چې هیبت الله خونزاده صاحب طالبانو ته د امر کړی دی او تاسو خو هغه نه انکار وکړ چې پاکستانی اخبارونو داسې کوي خو طالبانو زما په خل تر اوسه د خبره رد نه دی کړی د پاکستان د دې اخبار ما چې کوم ځان پوه کو هغه دا ریجکټ کړی نه دا خبره خو بهرحال تر خاص تاسو طرف ته راځم دا د خطا څه په دې باندې خبره پوره کوي زه به تر خان صاحب نه پوښتنه کوم سمي سبزی صاحب سوال غواړم مخکې مارز وکړلو چې دا ډول خبرونه مخکې هم دته په اصطلاح پلانټډ خبرونه وي چې د لپاره چول کیږي چې یو ډول ماحول جوړ کې هغه مجبور کې په دې باندې یو کمنټ وکي یا یو خبره وکي او طالبان خو هم درست ډېر په نړیوال سیاست کې دی چې سر خلاص نه وي خو د پاکستان متعلق باندې په سیاست باندې ډېر سر خلاص ده او د باندې پیږي چې پاکستان کوم ځکه وګوته ده او کوم ځکه د فشار نقطه ده په هغه ځای باندې دوی بیان نه ورسي یوسف زئی صاحب وو او یوسف زئی صاحب ځکه چې دا خبر راغی نو ما د یو ډیر مهم تن سره د دې خبر سره تړلې یو ډیر مهم تن چې د دې خبر کې چې کوم خبريالانو کار کو هغه په ازبارل اوس واسه نه چې نور واغستل شي په خانه دی چې رابطه وکړه نو هغه ول چې دا خبر بونیری صاحب مونږ ته ماماګانو را کړې ده نو ممکنه توګه ماماګان چاته دی وی او ولي ور کړی دی تاسو دا خبره سم وي چې پلانټډ خبر دی خو ماماګان په دې حالاتو کې زه فکر کوم دا خوشاله خبر ورکول غواړي چې ډي ټي پی نور په پاکستان کې حمله نه کول غواړي قسم په مې کې یو سلاتوي حمله شوې دي چې په ډي ټي پی بیلې د ککړ بولی شپک پاکستان مرګي بریدونه وو شپېته نه زیات پکې پوځي عسكر وجل شوې دي یا امنیتي عسكر یو بیا نه زیات پکې عام ولس وجل شوې دي شپک پکې د امن کمیټو غړي وجل شوې دي بلوچستان کې پکې په ریلګاډي حمله شوې دي یعنی غټ بریدونه شوې دي جون کې سلور ورځې واځي وشوي نو 13 میاشت ډیره بګنون کې میاشت تر شوې ده خو بهرحال تر خان صاحب تاسو طرف مراجعه کیږم یو وار بیا دا د اورمچی ذکر ما وی زو په اخره کې کوم خو سمي سبزی سب دا غي ذکر وک د اپریل کې غونډه شوی وا په 2014 کې او بیا دا غي 1913 په اسلام آباد کې هم چینای اول قطر ته تلیو بیا کابل ته لاړل به اسلام آباد ته درل دا اورمچی یو بل لو روانه ده په 2015 کې اورمچی کې تاسو ته یاد دي چې کله طالبان په واک کې دونو د افغان چارواکو سره الته د ورته اورمکی ویلته د ناستو تاسو ته یاد وي نو دا ډېر مهم د سینکیانګ ډېر مهم مرکز دی ډایلاګ لپاره سره وان دي د داروغه جوړ کون کې دي څنګه موږ پوکای دا اورمچی د اعظم خو یو خبره کوم یوسف زئی صاحب نوم نه لیکن د انسټیټیوټ اف سټریټیجیک سټډیز چې ما ذکر وکړ د لږ وضاحت ځکه کومه چې دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د لاندې کار کوي یو د دې چې کوم مشر ټاکل کیږي هغه چې د پاکستان په خوانه خارجه سکرټر وته مونږ وایو افغانستان کې وته د وزارت مرستيال وي د هغه چې پاتې شي وي هغه الترازي او هغه دغه مشرقي او دغه هغه نامزدګي چې دا هغه د پاکستان حکومت کې نو دا اداره یو له سره حکومتي اداره ده او یو خبر بلم ډیر اسانه پښتنه بداوي چې ذاکر جلالی چې هغه د بهرنیو چارو په وزارت کې یو مسول دی او د سره غونچګل ارمان چې هغه یو بل مسول دی هغه بوله غیر رسمي او یاد او سرریز مرکز خلکو سره کینی منصور خان خو چون کې د خپل مرکز په بنیاد باندې تبلل شي او 13 کلم بلل شي او چې ګټه موجود هغه پکې په خپل هغه حیثیت باندې ورغله دي خو دوه چې هغه د حکومت د اجازه نه بغیر نشته اول به د طالبانو د خارجه وزارت چارواکي یو غیر رسمي خلکو سره یو دغه کې ویني په غونډه کې ویني چې دغه غوړاندیز ازبکستان کړي او زور چیتا اورمچی ګوره چینایان دي ته وی اورمچی پروسا دا غونډه نه چې په قطر کې وشو یا په استنبول کې وشو سعودي عرب هم دغه د هغه فلال د ایران د جنگ د وجهه
لا ولاړه ده دا د چې کوم راغلی و د چینایي کابل ته لاړ بیا وروستو قطر ته بیا اسلام آباد ته او هغه غواړي چې دویمې غونډې دا د دویمې غونډې دپاره دی دواړه غاړې راضي شي چې دا غونډه بله وکړو. په 13 غونډه کې زما معلومات دا دي چې پاکستان غوښتنه کړې وه چې یو میکانیزم دی جوړي چې تاسو به پاکستاني وسلوالو سره څه کوئ. د دې چې کومې غوښتنې د پاکستان چې دا ووجنې ونیسئ جیلونو کې واچوئ او غیر مسلح کې ځکه پاکستان دی چې وسله هغې په افغانستان کې ترلاسه کړې ده او د سرحد نه یا د پولو نه یا د کرښې نه لرې یو څه د پاکستان غوښتنې وې. نو پاکستان بیا ویلي چې راتلونکې غونډې ته راځئ دویمې غونډې ته نو موږ ته به د دې جواب راکوئ چې تاسو په دې دوران کې څه کړي دي. تاسو ته به یاد وي څو زره داسې خبرونه راغلل چې هلته هغوی ځینې خلک نیولي دي پاکستاني وسلوال او دا ډېرې پکې د سرحدي علاقو نه ډېر لرې غزني ته یو خوا بل خوا بوتلي دي او تاسو ته به یاد وي چې عمده چینایي استازی چې څو ورځې وړاندې په کابل کې وو تاسو د امیر خان متقي د غونډې وروستو بیان وګورئ. هغې کې هغه دا ویلي دي چې اسلامي امارت دا دغه الفاظ دي ځینې اقدامات او ځینې ګامونه اخیستي دي. لانجه په کوم ځای کې ده زه اخرنۍ خبره کوم د اورمچي د غونډې په باره کې طالبان لږ نرم شوي دي. افغان طالبان هغوی دې ته اوس تیار شوي دي چې دوی که یو معاهده لیکل کېږي نو دوی تحریک طالبان پاکستان به لیکي مخکې به دوی وي چې نه یو عمومي وسلوالې ډلې به یادې کړو لیکن پاکستان بیا چې کله وګوري چې لږ دې یو شي ته راضي شو بیا ورپسې لږ غوندې نور مطالبات. اوس پاکستان غوښتنه څه کړې ده پاکستان دا وایي افغان طالبانو ته چې تاسو به په هوکړه کې په معاهده کې په موافقه کې په توافق کې چې هر څه ورته وایي مستقبل کې چې کومه کېږي په هغې کې به ټي ټي پي ترهګر یادوي هغې ته به فتنة الخوارج وایي فتنة الهندوستان به ورته وایي چې د هغې نه افغان طالبانو انکار کړی دی. لانجه اوس دلته اوس ولاړه ده او ګورئ چینایان دې ته وایي چې تاسو اول په هغه شیانو باندې متفق شئ چې دا پروسه پر مخ لاړه شي داسې اقدامات واخلئ اعتماد سازۍ دپاره اقدامات واخلئ مثلا لارې خلاصې کړئ ویزې بیا شروع کړئ تجارت شروع کړئ ترانزیت شروع کړئ لیکن پاکستان زما خیال هغه خپل د پاکستان دلته دا یو سوچ دی هلکه دا سوچ درست سوچ نه دی هغې دا سوچ دی چې بس دا موجوده پالیسي طاهر خان صاحب پوه شم دا خو ډېر مهم خبر تاسې موږ ته وایې خو زه ستاسې تجزیه اخلم دا خو تاسو ما ته خبر وویل تاسو اکثره په خبره کې پوره سړی پوه کوئ خو تجزیه دې راته ونه کړه طاهر خان صاحب د پاکستان دا ډیمانډ یا غوښتنه څونه داسې مناسب غوښتنه ده چې په یو وخت کې هم دا طالبان چې ښه طالبان به ګڼل کېدل طاهر خان صاحب په پاکستان کې وایي د دې جنرالانو سره ما ته یاد دي که زه بیا کیسې ته ځم ډېر اوږده کیسه به وشي او پروګرام به رانه ختم شي خو زه به یې لنډه وکړم چې تاسو ته یاد دي چې اف ام چینل یې ورله ورکړی وی دی یعنی په سوات کې په بر سوات کې په فضاګټ کې فضل الله ملا چې طالبانو بیا امیر جوړ شو تبا د پاکستان جنرالان او کمشنران روزانه ماښام ته دغه خطاب ته ناسو په سپینه اسپه به ګرځېد توره به یې غاړې ته وه د هغه څخه افغانستان ته 15,000 خلک چې دی د ټي اس ان ام تحریک نفاذ شریعت محمدي خلک صوبې محمد صاحب بوتلل دغه شان په اسلام آباد کې غونډې کې دي په کابل کې کې دي په وبخۍ په لاهور کې دي په کراچۍ کې په لاهور کې په پیښور کې په کوټه کې په جماعتونو کې تاسو معلومه ده چې چندې غسل کې دي او دا د جهاد لپاره اوپن هاند یعنی یو ښکاره دې ته اجازه ورکړی شوې وه اوس ورته د فتنه الخوارج وایي نو د پاکستان دې ورته وایي ممکنه توګه په دې باندې افغانان دریز صفاوي او شکایت پرې نه لري خو په افغانستان یې ورته ویل غواړي دا مناسب ډیمانډ دی د پاکستان یا مناسبه غوښتنه د طالبان نه په دې تجزیه تاسو غواړم طاهر خان صاحب زما خیال دا نامناسب ده پاکستان خپل ملک دننه چې هر څه کول غواړي کولی شي که هر نوم ورته ورکړي ورد کړي او چې کوم نوم دې ورکړی دی هغه رسنۍ میډیا هم استعمالي او هر ځای کې استعمالېږي آزاد خبریالان به نه استعمالي ځکه چې هغوی د چا د هغې هغه لارښوونې یا د هدایت هغه هغې سره به متفق نه وي لیکن یو بل هیواد ته یو آزاد او خپلواک هیواد ته او دا داسې مسله نه ده چې په دې باندې ته هغه نارمل حالت ته راشي څنګه چې ټوله سیمه یې غواړي ځکه هغې په دې پوه دي دا د ازبکستان موضوع چې موږ د ترمیز ډایلاګ کولو نو هغې مانم دا خبر درست ده صحیح ویل چې دا سره پاکستان او د افغانستان غونډه خو نه ده خو لیکن زه
دوی هلته موجود وو نو هغوی به دا خواهش و چې په دې موقع دا کار وشي او دا داسې مخکې شوي داسې مخکې دا په دغه رنګه موقع باندې کېږي لیکن دا غوښتنه چې دا وکړه او ته به دا کوې او ته به دا نه کوې دا دې معنا دا ده چې د ډایلاګ پروسس په بیا مخکې نه ځي خو زه چې سوچ ګورم که نه اسلام آباد کې زما خیال طالبان سره د پاکستان اوس ډېر مشکل به وي چې دوی واپس نارمل حالت ته راشي او دا خبره ضرور دلته اورم د ذموارو نه که د ټي ټي پي مسله کې افغان طالبانو په اقداماتو باندې پاکستان مطمئن شو نو ممکن ده چې بیا شیانو کې لږ بهتري راشي لیکن بیا هم زه هغه نارمل حالت ته تګ ډېر زیات ماته مشکل ښکاري اوس بلک د افغانستان ذکر کو سمي سبزی صاحب پاکستان خو سغواړي او کې دې شي کړی شي کې د تاریخ سره مونږ ته ویل کابل کې طالب چارواکي سو غوښتنې لري د پاکستان نه تر اوسه پورې مونږ داسې کوم فکر کوم دا هغه دریس چې دی داسې زیات رون نه لیدل کیږي نن البته د په اشارو کې خبرې کوي تاسو بیا ساسي تبصره په مول وستا امیر خان متقی صاحب نن یو ور بیا چانو نه لغسته موږ اکثر دا خبر لولو وای چې چانو نه لغسته خو نو واخلې کنه ولې نه اخلې نو دا خو پاکستان ساسو نو ماخلي طالبانو محترم تاسو ولې نه اخلې نو د بیا چانو نه لغسته خو ولې دي چې موږ د چاله خوشاله ول لپاره څوک نشو خپکولې دا اشاره پاکستان ته او دا جواب د پاکستان ته چې تاسو فرمایشونه نور نه منو کنه د څه مطلب د امیر خان متقی صاحب د بیان زبده صاحب زما په خیال هغه عمومي خبرې کولې چې کومه روسیې سره تعلق جوړو یا بل چا سره تعلق جوړو یا چا سره تعلق خرابو دا تاسو اشاره پاکستان طرف ته و چې تاسو خفګان او خوشحالي زموږ لپاره اهمیت نه لري خو یو خبره ته بزرا شباب طاهر خان صاحب ویلي چې پاکستان دغه ډیمانډونه دي چې ټي ټي پی ته ټیرریسټ وای دا خو امکان نه لري دا خو هغه وخت امکان نه لرلو چې پاکستان طالبان او ته امریکای ویلي چې القاعده ټیرریسټ کوي کنه واپس مو د قطر د دفتر نه ګوانتانامو ته ورسو طالبان ورته چې ګوانتانامو ته موزي موږ بګه دا لیکل نشو کولای پاکستان خو د هغه په مقابل کې ډیر مختلف هواد دي طالبانو اډو په دې ټي ټي پی مسله کې دلچسپي نه اخلي څومره چې پاکستان شور کوي هغه طرف نه خاموشي ده هغه وایي چې دلته نشته ده او یو ډول باندې د غوي دلیل هم دا ده چې پاکستان وایي چې مونږه ټي ټي پی مراکز بمبار کړو افغانستان کې حالت مرکز دی دلته مرکز دی نو چې مرکز دی چې بمبار کوي خو لکه نه چاته وخه کنه هغه چې کم یو د طالبانو ټي ټي پی کمانډر وجلې دی چې خپل هغه دعوی ته تصدیق ورکړي بځای د دې چې هغه ولې بے ګناه خلک وجل کیږي نو پاکستان موقف کمزوري پدې دی چې ټي ټي پی خپل هیواد کې چې ورځ په ورځ باندې هغه پړسیږي هغه وسط پیدا کوي د قبایلی سیمونه وز د لانجه راوتلې د سټل ایریاز ته یا بنو ته په خبر ته الته سو اقدامات کړي دي دغه خلاف د څه کړي دي ټیک د هغه تاسو اقدامات وکړي کدي خو ته په غټ تعداد باندې خلک راووخته لکه څنګه چې د شلو کلونو کې چې وکاله امریکای د هارت پرسیوټ په نوم باندې د طالبانو خلاف اقدامات کول په درجنو په زرګونو طالبان په خبر او کوټو هغه کې ګرځیدل خلکو ته معلومېدو چې چارته دی او ډېر پکې په قبایلی سیمو کې د امریکای په ډرونو کې وجل کېدل دلته داسې حالت نه دی اوس قبایلی پاکستاني طالبان خپل فرصت لري خپل موکل لري او زما چې څومره معلومات دي اوس اکثره د جنجال نورسته یو خپل یو ډول احساس کوي چې مونږ باید د افغان طالبانو ته د مسایل جوړ نکو هغه په خپل راوتلې دي او نه دومره غټ تعداد دي زما خیال دی چې پاکستان ټول نه زیات افغان پدې دي چې مونږ افغان طالبانو باندې ډېر مهربانيان دي او د طالبانو د وجه نه مونږ بدنام شولو مونږ ته ټیرریزم ملګری ویل شولو مونږ د ډبل گیم په نوم باندې هغه شونو مونږ یو ډول پای طالبانو مونږ سره افغان طالبانو مونږ سره دوکه وکړه چې زمون خبره هم نه مني موږ سره تجارت هم بندي د طالبانو وس د ټیرریزم خبره هغه اډو چیړي نه هغه وایي چې تاسو سره داعش ته هغه موږ په تسلیم کوي او دا بورډر چې کوم دا یا ډیورلاند باندې کوم تجارت کیږي دا تاسو چې کله زمونږ د میوه وخت شي یا زمونږ د مواصلاتو وخت تاسو په یو باندې او بل باندې را باندې کې چې کله تاسو تجارت زموږ راځي به اخلاص کړو موږ ته داس یو لیکلي اقدامات وکړي چې تاسو په هیڅ حالت کې دا بیا نه بندوي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان چې کوم ډیمانډونه دي هغه د طالبان ومني یا د نړیوال ټولنې سره ومني ځکه چې په پاکستان کې په بنو کې کبرید کیږي یا په پیښور کې برید کیږي طالبان د دې مخه څنګه ونیسي افغان طالبان هغه په خپل یو داسې حکومت ده چې حتی پاکستان په رسمیت نه دی پیژندل نو دا یو ډول ابهام لوبه ده او حتی ټي ټي پی یو داسې غوند سي غوباني شکونه یو هغه د غوباني اوس هم شکونه او شبهات حتی په افغان طالبانو کې شکونه ډیر دي
شکونه ډیر دي یوسفزی صاحب شکونه ته ډیر لري لري پورې دي خو هغه دغه د شک هغه بوجې نه راس پړم طاهر خان صاحب سره پیزان غړي د ایکسکلوسیو شو کوي بیا به د چې کله شو کې دا غي نور په بیا باس کو د شکونو دا کم ځای پورې خلک کم چاته رسول کیږي لیدل کیږي تاسو یو دوټ کې ویل پاکستان دا ټاپوي چې کاغذ لیکل تر نه واخلا دا پسواد کې ما په خیال 15 کاله په خوا دا ټاپه ما په غره کې ته یو شپون کې وردلې و چې کاغذ لیکل تر نه واخلا د وسنۍ زمانه یاد ټک بوینه خو لیکلي کاغذونه نه یاران ورکو یو بل نه په تعلقاتو کې داسې ضمانت افغانستان ورکول شي حقیقت دا چې د امکان نشته د پاکستان پیدا کې خو زه پر راتلونکو برخه کې په دې تاسو دوړ رای غسل غواړم تاسو دوړ هم پاکستانی چارواکي هم افغان چارواکي هم د دې جګړو متعلق خلک چې نه واز دا چې پاغه نظر لري بلکې پیژنې هم مرکه هم سره کړی دي د خوینو نه د کارونو د طرز دا د هم خبرې څنګه امکان موجود دی دروغ جوړي یعنی دې باندې کزان پوکو د دې خو امکان نشته دی ک بوش چې کله ویلو چې زبدي د تیری غار ته ورسوم سمي سبزي سبو بیا اتیش بلکونو د دنیا جدید ټکنالوژي سره لاړل افغانستان ته خو افغانستان د نن د تیری په دور کې حقیقت د چنه دی د ټرمپ هغه خبره بکواس او دروغ وو او دغه شان د اوبخې د صدر بوش تاسو یاد دي چې په ننګرهار کې په سپینغر کې په تور بوړه کې داسې د غرونو کانی الوتل لکه مالوچ او منګه واقعي ریدلی وو حقیقت دا دی چې د چا سپر پاور هم نشي کولای چې یو هیواد د تیری دور ته ورولېږي او تاسو بیا ولیدل چې ټرمپ چې راغی نو د بمونو موري مور غورځولې په افغانستان کې اوس ټرمپ داوا کوي چې زبا د ایران پوره سیویلایزیشن تبا کم خدا امکان نه لري دا داوی یا دا دومره پاکستان کا کار سو کوي خو روغه کې دی شي کنه طاهر خان صاحب تاسو په ان باندې دوړو د خوینو د دوړو د رویونه د طریقې کار نه او د جنجال پرانا کې د امکان دی نو په کوم خبرو کې دی شي طاهر خان صاحب تاسو له بولورو د پاکستان ځینې چارواکو په وار دا ویل دي دا حواله تاسو ته وایم چې لکه تاسو جواب درکم بیا به تاسو اکثر چې تحلیل مکاغوم بیا وکړو پاکستان خدا وی رسمي ویل دي او په وار ویل دي چې د ټي ټي پی مسله حل شي زمونږ طالبانو سره افغان طالبانو سره هیڅ بل جنجال نشته دا خبره کوي او دا غي دا نظر چې دا مسله اوس پورې حل شوی نه دا اول به طاهر خان صاحب او بخای طاهر خان صاحب او بخیدې ځکه لک کریکشن غواړم تاسو وکي پاکستان خو داسې نه وي څنګه چې تاسو ویل پاکستان خو اوس وی چې طالبان چې دي هغه د غلیب ملګری دي هندستان زموږ دښمنان دي هغه دا وی چې دا قبضهګر ډله ده یعنی په خوا به ورته حکومت ویلو اوس ورته وی چې د ارشد شریف سنی ارشد شریف نه دا افتخار چودا بل چې کوم د لیفټیننټ جنرال چودري دا د ایس پی آر دا مشر اخو ورته ولې چې دا قبضه کړی شوی ډله د افغانستان په حکومت په زور دی ولې دي او هغه اوس طالبان خلاف دي ښکار خبره کوي په خوا بل شالو او به خیتار خاص تاسو خبره پوره کوي دا خبر سره د عمده ته دویم مرحله تر اتلم چې پاکستان سلور کالا په رسمي بیانیو کې به وي افغان انټرم گورنمنت افغانستان سرپرست حکومت ځکه پیداوي چې افغانستان په خپل طالبان حکومت په خپل ځان ته سرپرست حکومت وي تاسو ته یاد وي سلور کال چې پوره شو د طالبانو امیر په هغه موقع باندې وی چې اوس با سرپرست حکومت نه وای تاسو ته یاد وي کنه سمي سب ناشته نو پاکستان و هغه الفاظ یادول لیکن پاکستان چې کله طالبانو په تړاو باندې رو بدل شو نو بیا په اسلام آباد کې د طالبانو سیاسي مخالفین جمع کړل په اول ځل او بیا طالبانو ته د طالبانو رژیم وینا شروع کړه افغان انټرم گورنمنت افغان سب حکومت ختم شو دریم ماته یادېږي 13 کال د 13 اکتوبر باندې ماته بیانو سم یاد دی په هغه بیان کې پاکستان وی چې افغانستان مثلا د طالبانو واکمنۍ لاندې آزاد نه دی او یو وخت براشي چې افغانستان به آزاد وي افغانستان کې به خلک د خپل خوخي حکومت به وي او دا پاکستان بدل شو طالب لیکن زه اوسم دا وایم چې ممکن دا ټول شیان چې دي دا په افغان طالبانو باندې فشار زیاتولو لپاره وي دا لار چې ګوره ډیر خلک تاسو نه کوي نن لکه په خارجه وزارت کې بیان لګیاو چې مونږ ډیپلوماسي کو د ایران روغه کو مونږ پلانې چې حتی هندستان سره ډیپلوماسي خبرو کړه نو دا خو ځان باره کې خو څه نشم ویلې لیکن زه خو مې خبريال هم کړه
نالته ما ته تاسو دا نه وکړو او بخیر ذات بارک خبره کوم معافي کوي لیکن ما وته وې چې ته د ایران ډیپلوماسي کې ایران روغه کې امریکا سره تا هندستان هم یاد کړي هندستان سره مونږ ډایلاګ واړو مونږ ډیپلوماسي واړو بیا د پکویت حمله وغندل بیا د وې شهر ډیپلوماسي پکار دا نو چې اغه د پر ډیپلوماسي خوخه او افغانستان کې بیا ایر سټرایک د لار خپل او بیا غي سره نه کې بیا لارې تړي بیا تجارت بندې بیا ټرانزیت کې تاسو اختیار دی نو معنی دا چې پاکستان او طالبانو باندې کې بدل شوی دی خو بیا هم پاکستان یو خبره کوي نو زه خو هم چې افغان طالبان دی سمي صحیح وي کنه چې لکه دا سوچ بدل کې افغان طالبانو نه پکار دي چې پاکستان دا خبره خو له حاصل صحیح ده کړ شاباش شریف یا طالب ټي ټي پی والا یا پاکستان واخله نو کو افغان طالب نرم دا و چې او د پاکستان او هوا د زموس یو حکومت کې ما اوس کو ډل نیم کړی چې جنگ کوم د امریکایانو خلاف زه خو تصور کړو خلکو باندې حکومت کوم زه اسلامي امارات ځانته هم زه د روسیې تسلیم کړي ما په ډیرو هوادونو کې مې سفیران دي د لہذا افغان طالبان چې ترسو پاکستان آزاد نیول کړي بدل کړي پاکستان طالبانو مبارک په ډیر په مشکل بدلیږي طاهر خان صاحب زه سمي صاحب صاحب تر اعظم خدا د پاکستان یو وخت رویه ز لګ بیا تکراروم یو ډیر ثانیه کې منګ دلته په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان نه اکثر خبري اعلان او سړونکو چارواکي راشي نو د خلک ورته لګ ایکسایټډ وي داسې بیتاب ورته پوښتنه دي کوي نو دغه شان په غونډه کې یو پاکستاني خبريال ته فکر کوم ایروای سره کار کوو نو مې وو وسیم اخروټي وسیم اخروټي که وسیم خل وسیم اخروټي نه وسیم بادامي او بخیا واو ما دا غلط یاد ده نو دغه بادامي سیب چې ده نو هغه وی چې طاهر خان سیب چې زمونږ داسې کنه وی چې مونږ رونه وی هم بای ہے بای وی راسم داسې کړل داسې چې یہ کبھی کسی کا باپ بھی الگ نہیں کر سکتے لیکن دې حد پورې پاکستانیان کانفیډنٹ وو په یو وخت کې اوس دا د حد ورسېده د روغي امکاناتو باندې طاهر خان صاحب تاسو نظر ما وانه ورید خو اول سمي صاحب زې باور ما 2 دقیقې لرم اخر یو دقیقې تاسو روغي امکانات به تاسو راکای سمي صاحب د روغي امکانات په کوم موضوع څنګه دي شي د روغي امکانات دا دي چې پاکستان د افغان کډوالو خلاف چې کوم تذلیل شروع کړی دا هغه کم کې سرحدونه خلاص کې دا اوس سرحدونه بند کړي دي په بارډر باندې په 40,000 باندې خلک اړوي ویزو اجرا بیرته شروع کې د بیمارانو د پاره ویزو ورکول شروع کې ورونو به یو اعتماد جوړ شي او دا د پاکستان د لپاره اسانه ده د پاکستان د دې کې څه تاوان نشته دي که یو بیمار پاکستان سره راځي هغه $15 ځان سره راوړي دلته مصرف کوي که تجارت کیږي خو دوه طرف ته نقصان کیږي پاکستان ته ډیر نقصان کیږي نو دغه اقدامات کیږي کته سٹارټ یا شروع د سخت مسلې نه کوي بیا د وړي مسلې نشي حل کولای ځکه افغان طالبان خو ته نه خپه دي چې تا په کابل باندې برید وکړ کابل باندې برید کول دا ډیر سخت جرأت دی او دا خبره پاکستان د لپاره خو بدی باندې شاکېدل نه چې په کار طالبان د دوی خلاف دي مجاهدین هم د دوی ملګری او د دې نه زیات ملګری خو چې کله کابل ته لاړو نو هغه بیا د افغانستان کابل ارته چې یو څوک پاکستان نه لاړ شي هغه بیا د افغانستان د خلکو نبض ته ګوري د پاکستان نبض ته نه ګوري پاکستان مسله دا ده چې خلک ارته ولاړ شي کاغه استاد رباني وو کا مجددي وو کا کرزای صاحب وو کا نور وو پاکستان د فکر کې دی وسم افغان ماجر دی مجبوریتونه ما سره تړي نه هغه اوس د افغانستان د خلکو سنټیمنټ سره دغه چې کوم احساسات دي دغه مطابق د متاسفانه پاکستان چې د افغانستان کې دنه یعنی د خلکو سره مشکلات ډیر زیات لري ځکه د 50 کلونو کې چې شوی دی افغانستان په دې کې دوه رای نه لري افغانان چې د دې په هر څه چې وشو دي کې پاکستان یو منفي کردار ورو خلکو ته دغه سوچونه کیږي نو پاکستان د پکار دي چې یو سر مرد مهم مرد قوت لري باید تکړه یو مشر داسې اقدام وکړي نه چې دوی سره مهرباني د کمزوري طاهر خان صاحب ډیر ثانیه کې د روغي امکان تاسو څنګه وینئ امکان شته پاکستان او افغانستان طالبان په خپل باندې نه کوي نو چین چې کوم کوشش شروع کړي دي دا ډیر مثبت دی دا غي خبره چې عمومي مسله کیږي یو دویم په 3 سکندونو کې چې په خپل نشي کولی نو څنګه چې په کونړ باجوړ مومندو چترال او نورستان کې قبایلی مشران راپاسېدل او هغوی اوربند وکړ او تر اوسه پورې هلته اوربند موجود دی نو د قبایلی مشرانو ته د سیاسي مشرانو ته مذهبي مشرانو ته دواړه اختیار ورکړي چې هغوی دواړه هیوادونو مومند روغه جوړ کړي سامده محترم طاهر خان صاحب محترم سمي صاحب صاحب تاسو دواړو ډېر مننه چې په دې پروګرام کې موږ ته وخت راکړی الله همدا اوس پړنه تاسو کولی شئ چې بیا اوریدل غواړئ نو د افغانستان انټرنیشنل فیسبوک پاڼه یا
یوټیوب پاڼه باندې یا په ویب سایټ کې کتلی شئ. همدا و د نس پړنه زه رحمان بودریم په مخه